دوه لنډ تازه او مهم خبرونه دا چې دا دوه مهم خبرونه څه دي په دې ویډیو کې وګورئ. ډاکټر عبدالله له عمران خان سره په سوله خبرې کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې پر سوله بحث شوی او دغه راز د مخامخ مذاکراتو پر وړاندې خنډونو په لرې کولو او ژر تر ژره د مخامخ مذاکراتو په پیلېدو بحث شوی دی. دغه راز د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ډاکټر عبدالله ته اسلام آباد ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. عمران خان داسې مهال له ډاکټر عبدالله سره پر افغان سوله خبرې کوي چې همدا اوس اسلام آباد د طالب پلاوي کوربه دی او د هغوی له لوري طالب پلاوي ته د تشریفاتو پر ترسره کولو کلک انتقادونه شوي دي او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه وایي چې طالب پلاوي د سولې پروسه کې د پاکستان د مخلصانه هڅو مننه وکړه. د پاکستان مشهوري جنګ اردو ژبې ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې طالب پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتنه کې د سولې پروسې کې د پاکستان د مخلصانه هڅو مننه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا طالبانو اسلام آباد ته په خپل دې سفر کې له امریکا سره د خپل مذاکراتو وروستي او تازه جزئیات هم شریک کړي دي او پاکستان یې د خپل پټو مذاکراتو له جریان څخه خبر کړی دی خو دغه پټو جزئیاتو په اړه ورځپاڼې څه نه دي لیکلي. راپور په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله هم خبره کړې دي چې نوموړي له طالبانو سره په دې کتنه کې هغوی ته د سولې د مخروبونکو عناصرو په اړه معلومات ورکړي او سمدستي هغوی د بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته هڅولي دي. پاکستان د سولې پروسه کې پر طالبانو له امریکا ګڼ امتیازات ترلاسه کړي او تر وروستۍ شېبې هڅه کوي چې دغه امتیاز یې له لاسه ونه وځي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د طالبانو او د پاکستان په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې را سره شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.